عامه روغتیا وزارت د تلسیمیا ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي غونډه ترسره کړه. دغه وزارت مسؤلین په دې غونډه کې وایي اسلامي امارت په هیواد کې د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او ښه راتلونکی خپل مسؤلیت ګڼي. د دوی په وینا دغه وزارت په هیواد کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره ځانګړي د درملنې مرکزونه پرانیستي چې پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کیږي. مسؤلین زیاتوي د عامه روغتیا وزارت ژمن دی څو په هیواد کې د تلسیمیا ناروغانو د درملنې خدمتونه لا پیاوړي کړي. دا مهال چې د هیواد په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې د تلسیمیا ځانګړي مرکزونه فعال دي چې زرګونو ثبت شوو ناروغانو ته پکې منظم روغتیايي خدمات، د وینې انتقال، لابراتواري معاینات او طبي مشورې وړاندې کیږي. په ډېرې نږدې ورځو کې به تاسو په د افغانستان د مرکزي بانک خونکي د تلسیمیا د یو مجهز مرکز د جوړېدو او د افتتاح شاهداني همدارنګه په اندرا ګاندي روغتون کې چې زموږ ستاسو د هیواد د کوچنیانو د ناروغۍ یو لوی ستر مرکز دی، په دې کې هم د تلسیمیا د مرکز په جوړېدو کار روان دی. ورته مهال د وینې ملي بانک امیر ډاکټر نیازګل نیازمن وایي دا مهال په ټول هیواد کې د 6,123 میرمنو په ګډون د تلسیمیا ناروغانو شمېر 11,260 ته رسیږي. نوموړی زیاتوي یوازې په پلازمینه کابل کې د 210 میرمنو په ګډون د یادې ناروغۍ تر 1,500 ناروغان ثبت شوي دي. اوس مهال په مرکز کابل کې موږ سره 1500 د تلسیمیا ناروغان راجسټر دي چې له دې جملې څخه 290 نارینه او 210 ښځینه ناروغان دي. همدارنګه په ولایتونو کې له موږ سره 11,260 جمله ناروغان د تلسیمیا راجسټر دي. له بل لوري پر دغه ناروغۍ د اخته کسانو کورنۍ د عامه روغتیا وزارت له چوپړتیا او خوښي څرګندوي. دوی له پانګوال او مرستندوی بنسټونو غواړي څو د دغه ناروغۍ درملنې برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. نړیوال سازمانونه دا غوښتنه چې د مریضانو سره موږ سره باید کومک وشي. دوا په بخش کې د دوا نشته، د موږ د تنها وینې وس لرو، دغه نه وکړو چې دوی ته وینه ورکړو. 14 کاله کېږي چې د دې ته وینه خېږوم، تقریبا 8 ورځې پس 10 ورځې پس وینه ورته ضرور خېږوم او دا غریبان بس هم دا وینه ورته خېږي او ډاکټران دی الله دې ورته خیر ورکړي، ټول ښه همکاري کوي ورسره، خو بس د هغوی چې څه وسه یې هغه کوي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 1404 کال کې 198 د تلسیمیا ناروغان ثبت شوي او احتمال شته چې دا شمېر لا هم زیات شي. دوی زیاتوي اوس مهال هره ورځ په مرکزي وینې بانک کې شاوخوا 50 په تلسیمیا ناروغۍ اخته ناروغانو ته د اړتیا وړ وینه برابرېږي.